Baca Khan, 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 Baca Khan. Kathang bapaka banur bale dakasu kiwe, kasu kiwe. Kawal pe khawar baurani dakasu kiwe, kasu kiwe. Tum badati wali madki dakasu kiwe, kasu kiwe. Afghan badati wali urki dakasu kiwe, kasu kiwe. Khudaya darbi sara shu darman warla pakar de. غواړي پښتانه بادشاہ خان ورل پکار دے غواړي پښتانه بادشاہ خان ورل پکار دے بادشاہ خان 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 یا خدای خیر د کلی چنارونه پلوېدو شو دا وګوره په غرونو کې لښکر په وچېدو شو خدای خیر د کلی چنارونه پلوېدو شو ښار به زموږ ولې سوځېده کڅو کې وې کڅو کې وې زور داور مړ کول غواړي باران ورله پکار دی اوس غواړي پښتانه بادشاہ خان ورله پکار دی بادشاہ خان 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 ملنګ دروي سړی پسړاند شو د وخت یو لیونی پسړاند شو په هغه یو ملنګ دروي سړی پسړاند شو کاروان به زموږ ولې ورکېده کڅو کې وې کڅو کې وې خدایه یو سالار سوچ افغان ورله پکار دی اوس غواړي پښتانه بادشاہ خان ورله پکار دی بادشاہ خان 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 بادشاہ خان
پویا د بورا پمینا پویا هم ستا پمینا پویا هم زما پمینا پویا د ګل پمینا پویا د بورا پمینا پویا هم ستا پمینا پویا هم زما پمینا پویا پرلے بداسی ولی استلی د کڅو کی وے هم هغه د ګلونو قدردان ورلا پکار دے اوس غواړي پښتانه باچا خان ورلا پکار دے باچا خان 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 دومره بی خوندي ولې کوله جانان 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 په خیمو کې زندگی ولې کوله منصورا مونږ به دومره بی خوندي ولې کوله جانان 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 په خیمو کې زندگی ولې کوله ولې به سر سر تورې د کڅو کې وې کڅو کې وې قادر ورلا پکار دې هم پیزوان ورلا پکار دې اوس غواړي پښتانه باچا خان ورلا پکار دې باچا خان ورلا پکار باچا خان باچا خان باچا خان باچا خان باچا خان باچا خان باچا کابلور بلې د کڅو کې وې کڅو کې وې دا ولې پیښور بورانې د کڅو کې وې کڅو کې وې پښتون بداسې ولې مړکې د کڅو کې وې کڅو کې وې افغان بداسې ولې ورکې د کڅو کې وې کڅو کې وې خدای درد سره شو درمان ورلا پکار دې غواړي پښتانه باچا خان ورلا پکار دے غواړي پښتانه باچا خان ورلا پکار دے باچا خان ऐसे महान देशभक्त सत्य अहिंसा के पुजारी बादशाह खान गांधी स्मारक निधि के निमंत्रण पर गांधी जन्म शताब्दी के अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में भारत आए।